په هیواد کې د ډاډمن امنیت له ټینګښت سره د بیلابیلو سوداګریزو مارکیټونو مالکان وایي چې په کارونو کې ښه والی راغلی دی. نو د پرزو کاروبار کوم په کابل کې دکانداري ده د جګ ماډل انکلوزر او فورنر او ایلکسو فورچونر دغه پرزې مسره سته او دغه پرزې خپل کابل دوبۍ نه راوړېدوم اول لاس او نو خپل استینستی سرمایه هم سره لرل هغه ټول د کابل کې بنده کړي په خپل هیواد کې او کوم یو مشاګرد هم را سره ستا ورور هم را سره نو دغلته هم د خپل سرمایه ګزاري کړې د خپل هیواد د پرمختګ د آبادي پر لپاره او له نور ملګرو هم دا تقاضا ده چې که بهرنیو ملکو کې سرمایه ګزاري کړي او راشي خپل وطن کې سرمایه ګزاري وکړي نو د وطن آبادي پرمختګ به مو وي او دوی ته دومره کار زمینه سته الحمدلله ستاسې نه چې کاروبار نشته خلک وایي کاروبار نشته سته ما کې خلک په ډېر رامخته ووایي دا د ډېر هوایي پیسې ورته راتللې خو اوس هم الحمدلله موږ خپل لاس خلم چلیږي خپل اقتصاد ډېر ښه ده انشاءالله الحمدلله ډېر خپل کاروبار هم چلیږي سته کاروبار هم دومره ګزاره کوي. موږ ته شاید تر 50,000 افغانیو پورې د ماشین راسي مثلا 10,000 یا 8,000 یا 15,000 افغانۍ موږ ته ګټه کیږي خو مونږ بې ذمهواري د شی اخلو او مونږ خپل همشریانو ته په ذمهواري د موټر ورکوو په دې کې خراب هم وځي او ماشین چې خراب شي هغه بیا موږ ته تاوان کوي له کوره خو مونږ کوشش کوو چې ښه کیفیت شی واخلو او خراب ونه وځي. د کابل ښار د شهدای صالحین سیمې د موټرو د پرزو پلورونکي وایي چې اوس مهال په پوره ډاډ سره خپلو کارونو ته دوام ورکوي او د هیواد بیلابیلو سیمو او ولایتونو ته د دوی له سوداګریز مارکیټ څخه د موټرو پرزې لیږدول کیږي. سره خو هر نوع ماشینونه شته مونږ د تیز رفتارو موټرو کاروبار کوو چې په دې کې د کورولا د فورنر د لند کروزر د ایلکس د دې موټرو د ماشینونو کار کوو مونږ سره هر نوع پرزې دي ټول جاپان چلیده دي یا د خارج چلیده دي او ټول واردات د مونږ له خارج نه دي. د کوم هیوادونو دلته راځي زیاتره د پرزې چې دي له جاپان نه انتیا راځي دوبۍ ته له دوبۍ نه مثلا افغانستان ته راځي مونږ مستقیم له دوبۍ څخه راوړو دلته خرڅو او همدلته چې کوم تجاران یا په عمده ډول یې راوړي لکه مونږ پرشان او په پرشونې خرڅوي له هغو څخه یې هم اخلو. دغه سوداګریز مارکیټ هټیوال وایي چې د ښاروالۍ له لوري هم په دغه سیمه کې رغنده فعالیتونه ترسره شوي او خلکو ته یې ښې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. اوس خو فعلا انشاءالله مکمل تکمیل شوی دی د سړک کار هم ډېر په ښه کوالټي سره جوړ شو ښه کیفیت سره جوړ شو سړک زموږ بد نه دی ښه سړک دی او انشاءالله د هر څه نه اوس د دولت نه هم راځي او د هر څه نه راځي. موږ خو کاروبار دلته ټوله دغه مارکیټ چې دی د جاپان سالار په نوم یادېږي ټوله مارکیټ کې د پرزو کاروبار دی د موټرو د پرزو کاروبار دی چې دا خصوصا د خارج ملک نه انتقالیږي او دلته مونږ په پرچون ډول په عمده ډول خرڅوو. واقعي مو د امارت اسلامي نه موږ ډېر خوشحاله یو خو یوه تقاضا مو دغه دی چې د موږ سره په د صفایي او مالیې په دغه کې د موږ سره ګذشت وکړي ګزارش سره وکړي. دا یادونې وړ ده چې د هیواد په هره سیمه کې د ډاډمن امنیت له ټینګښت سره هیوادوال په سوکاله او ارامه توګه خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړي او د هیواد د پرمختګ لپاره هڅې کوي.